बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा वीडियो کې مو د بریکاوټ په هکله باندې خبرې وکړې. هم ویل چې بریکاوټ شته وای. واټ از بریکاوټ؟ کله چې مارکیټ یو خنډ له منځه یوسي او سټرکچر مات کړي، چې مات کړي سټرکچر مات کړي، هغې ته موږ څه وایو؟ بریکاوټ ورته وایو. ټیک ده؟ یعنې یو بغل ته ځان وباسي، هغې ته موږ بریک آوټ وایو، یا بولش بریک آوټ یا بیرش بریک آوټ. اوس موږ سره یو بل آپشن د هغې ته موږ فیک آوټ وایو. څه ورته وایو؟ فیک آوټ ورته وایو. فیک آوټ د بگ انسټیټیوشن لپاره کېږي، چې لپاره کېږي بگ انسټیټیوشن لپاره کېږي یا بگ بینک لپاره کېږي. صحیح ده؟ بگ بینکس لپاره منځته څنګه کېږي؟ واقع کېږي. دا مالداره خلک وي مارکیټ کې، هغوی مارکیټ کې فیک آوټ منځته راوړي. مارکیټ په یو کنډیشن کې روان وي، د مارکیټ کنډیشن ته د یو موقت وخت لپاره څنګه کېږي؟ تغییر ورکړي. د اخیستونکو سیل لیمټ هم ووایي او د خرڅوونکو سیل لیمټ هم ووایي. اخیستونکي مطمئن کړي چې مارکیټ ښکته ځي او خرڅوونکي مطمئن کړي چې مارکیټ برسي. په دې دواړو صورتو کې دا خلک ګډه کوي. صحیح ده؟ مارکیټ ته تغییر ورکوي. مثلا اوس دا خو موږ سره ون ډے ده. صحیح ده؟ عموما په رینجینګ مارکیټ کې فیک آوټ ډېر منځته راځي. ښه، کوم مارکیټ کې؟ په رینجینګ مارکیټ کې فیک آوټ ډېر منځته راځي. generally occurs in ranging or sideway market की क्योंकि साइडवे मार्केट की अक्सर साइडवे मार्केट की वाकई की जनरल په هغه مارکیټ څخه کې ډیر زیات واقع کیږي. چې موږ مارکیټ وګورو سایډ وې، نو الته موږ سره اکثره فیک آوټ منځته راځي. داسې ګوره بریک آوټ بس په رینجینګ کې راځي، په ډے مارکیټ کې بریک آوټ منځته راځي. رینجینګ مارکیټ کې بریک آوټ منځته راځي، بیا چې هغه نور مارکیټونو کې هغې ته موږ بیا بریک آف سټرکچر وایو. صحیح ده؟ نو بریک آوټ عموما دې رینجینګ مارکیټ کې منځته هم راځي، واقع کېږي. اوس دا رینجینګ مارکیټ ته ګورم، ٹھیک ده؟ دې کې بریک آوټ هم واقع کېږي او فیک آوټ هم په دې کې واقع کېږي. ګوره فیک آوټ څنګه؟ بریک آوټ خو موږ ویلې، بریک آوټ داسې ګوره مثال موږ سره خروف کېندل باندې او څه جوړ شي، یو ځانې پر اسناک شي پلوش داسې. ٹھیک ده؟ اوس دلته دوه کنډیشن موږ سره دي. دلته یا اوس دې ته موږ څه ویلی شو؟ اوس څه ویلی شو موږ ته چې که نه is it break out or fake out? break out or fake out. اوس دا موږ سره فیک آوټ ده که بریک آوټ ده؟ صحیح ده؟ داسې موږ سره چې څیز راغی، اوس ګوره لا اندازه نه کېږي چې دا بریک آوټ ده که فیک آوټ ده. بریک آوټ خو شو موږ سره ځکه چې سټرکچر یې موږ سره بریک کړو، रेजिस्टेंस ही मात को, रेजिस्टेंस ही मात को, कैंडल से मात को, बॉडी से मात को मंग से ब्रेकआउट दा जो मंग से वैलिड ब्रेकआउट तक कनदा जे वैलिड वी मार्केट से की दास की बिते खतराजी दैट इज कई दस को वेक बांधे या वेक सरा या नॉर्मल शक्ल बांधे. हाँ
مارکیټ شي شو مارکیټ تاسو جوړیږي ها ټیسټ کیږي ګوره ټیسټ شو کنه څنګه کیږي مارکیټ به تا ټیسټ کیږي چې کله ټیسټ شي مارکیټ به تا غنه بعد بیا مارکیټ به ته برازي بعد بل څنګه کې بعد مارکیټ بیا بیتنه بعد څنګه کې بعد مارکیټ بیا ٹھیک ده دا موږ چې دا موږ بیا بریک آوټ کیږي چې شو بس همدا بریک آوټ څنګه چې کینډل بره کړو هغه بریک آوټ ده مثلا او چې اوس ویلیډ ده کا انویلیډ ده بیا موږ دې له ګورو چې به د رټش شي او بیا بردار شي د فریک آوټ کارت شي ګوره دا بریک آوټ شو مثلا اوس دلته څه وخت فریک آوټ واقع کیږي ګوره چې موږ وګورل چې بریک آوټ واقع شو کنه ترازی شي کې بای انټری کې شي کې ټول خلک بای انټری کوي ولې بای انټری کوي ځکه فریک آوټ بریک آوټ منځ راځي کنه نو خلک بای انټری کوي ایسه ها ٹھیک شو بای انټری کله خل بای انټری کوي یا بس خلک راځي هغه ده کنه بریک آوټ شوی کنه بس نو قیمت برازي دا شي کې د دایم بیرته دایمي بیرته لاندې شي سل دستي لمنځه به د قیمت راوړل کنه به د قیمت مستقیم شي شو قیمت به تر راوړل څنګه پرایس وزي او به د مستقیم رینج ته داخل شي د موږ شوی بریک آوټ فیک آوټ دا اوس فیک آوټ خل نه ورته او پرایس څنګه شو مستقیم به تا رینج ته داخل شي چې کله به درجه قیمت داخل شي به توسع کوي کته زوم ته ځان به تر رسي دا شبت فکر کیږي ګلفینګ کډمات کی تاسو جن مطلب پترا ورزيږي یا انګلفینګ کیږي یا بل شي کیږي یا بل شي کیږي خدا زوم به تماتای په کندل سره به تاسو تاسو څنګه کې څه کوي ریسپیکټ کې ته تاسو دا ورته خلک څنګه کړ خلک د دوکړ پرایس به دا لاندې راغلو دلته دوه شیان ولا دلته د فیک آوټ د دواړو خلکو هغه وخاړ ولی یو خو دلته خلکو سل لیمټ خو کنه ریزिस्टेंस ده کنه پر ریزिस्टेंस کې خلکو شي خي د سل لیمټ هم موجود وي کنه د سل لیمټ هم خدل شوی اوسې دي ځکه تیار خلکو شي خي سل لیمټ خي ریزिस्टेंस ده کنه موږ هم ریزिस्टेंस کې چیک دو سل لیمټ دو کنه نو دې فیک آوټ شی وکړه دې فیک آوټ شارټ پوزیشن یې مخاړلې او لانګ پوزیشن یې څنګه کړی خلکو دلته سل لیمټ خي ټارګټ کوم ځای خي لاندې خي دا فیک آوټ چې واقع شو ګور دواړه ختم کړه ها هم سل لیمټ ختم کړه او همې بای والا ختم کړه د سل والا لیمټ خي او دلته به سل کوم دلته یې سل خي
هغه هم ختم کړ ځکه ایسلې ورته ووهه بېرته قیمت څنګه شو او دلته یو دروغجنه هیله یې چاته ورکړه اخیستونکو ته دلته دروغجنه هیله باندې اخیستونکو هم انټري وکړله او قیمت څنګه شو بېرته راښکته شو د هغې ایسلې هم نو دا غټ بانکونه غټې ډلې چې دي هغې به دا کار کوي ځکه دا خو پیسې شکول دي که نه ته هغې نه شي هغې تا نه شي کوي نو په دغه شکل کې چې واقع شي فیک آوټ واقع شي دا کم وخت کېږي دا کم واقع کله کله ورسره مطلب واقع کېږي بس که موږ ته وګورو چې ته مثال لکه دا فیک آوټ دی اوس وګوره و رزسټنس وکړه مات شو بره لاړو بېرته څنګه شو بېرته راوورسېده په یو کینډل سره څنګه شو مستقیم لاندې راغی دا وګوره مستقیم په یو کینډل سره بره ګوره خلکو ته امید ورکړه چې جګېږم بره ها څنګه شو بېرته مستقیم راوورسېده موږ هم یو فیک آوټ ویلی شو همداسې که ته بل ځای کې وګورې رینجینګ مارکېټ کې وګورې رینجینګ مارکیټ ده که نه یو دې ځای راغورځېږي نو یا زه مکمل دا ورچې کمبره ورته داسې رزسټنس او سپورټ وشي که نه اوس ته وګوره فیک آوټ ته خپله پوه چې ته معلومېږي پکې ده چې شو دا سپورټ شو اوس فیک آوټ کوم ځای کې ده معلومېږي ده که نه دا وګوره زه بیخي دا منظم کوم که دلته کېدم خو بیخي بس کار شي دلته دوه ځایه فیک آوټ یې منځته راغلی یو فیک آوټ کوم شو رینجینګ مارکیټ ده که نه ګوره راښکته شو ولګې ډراپ شو بیا ووته ګوره دې ساحې نه یو فیک آوټ دا زوم شو موږ سره بېرته پرایس څنګه شوی مستقیم ګوره داخل شوی ده بل فیک آوټ موږ سره دا هم فیک آوټ موږ سره موجود دی دلته بره خلکو دلته څه لیمټ خلکو ایښي وي دې زوم کې ګوره ګوره دومره ګټه ورکړې خلکو ته دا وګوره خلکو دومره هیلې ایښي وي مطلب هغه د پیسې ورکړې اصلي ایښی وي دومره ورته نو وګوره د خلکو اصلي څنګه کړو فیک آوټ سره د خلکو اصل مات شو قیمت لاندې راوغورځېده بېرته او دلته اخیستونکي چې کوي انټري کوي ځکه اخیستونکي به قیمت بره لاړو که نه چې هغه قیمت بره لاړو دلته هغې انټري کوي چې څه مطلب با انټري وکړه هغه دا اصل لاندې کېږي نو وګوره هم یې د خرڅوونکو اصل وخوړه او هم یې د اخیستونکو اصل وخوړه دا چې شو دغه ته بیا فیک آوټ وایي چې ورته وایي راشي مارکیټ کې خلک دوکه کوي او ایسته بېرته خبره ختمه شي انډرسټینډ any problem په دې کې ټول دواړه تاوان رسېده خو سل والا لیمټ یې ښیو که نه رزسټنس کې اوس موږ خو عموما په رزسټنس کې سل لیمټ کیو که نه हम जो ट्रेड को रेजिस्टेंस की शेप दो सेल लिमिट की कम रेजिस्टेंस की ځکه موږ په یو रेजिस्टेंस کې څنګه کېږي قیمت به ورځيږي دلته خلکو سل لیمټ یې خلا سل لیمټ سره استل دي کنه سټاپ لاس دی ورسره کنه اوس دلته سلرانو سل لیمټ یې خولې سره کې هم سلرانو سل لیمټ یې خو چې کله پرایس د ساحې ته راغی نو ګوره څنګه شو ډایرکټ ساحې نه ووته سل لیمټ یې وخوړه ایسل یې وخوړه بېرته قیمت لاندې راوړځېد دا ګوره کینډل برابر کلوز شو که نه اول بریک آوټ شوی ده اول بریک آوټ شو بېرته مطلب راغورځېږو که نه همدې ته فیک آوټ وایي که نه چې هغه بریک آوټ وکړي خلک وایي زه بریک آوټ ده نو خلک انټري وکړي بایران دلته اوس ګورم په بریک آوټ سره یې سلران له منځه یوړله په بریک آوټ سره ښه په فیک آوټ سره چې وکړه بایران له منځه یوړه ځکه چې بایران خپل ته انټري کوي اوس که نه بایران وویل چې راځه خو مارکیټ خو مات شو اوس که نه
اوس چانس چې یو کې لانګ انټری وکړه ځکه هغه حتمن و چې کله بریک اوټ منځ ته راځي مطلب قیمت به راځي نور هم نو ګور هغه سره لیمټ لاندې کې خو څه ورته او مستقیم پرایس څنګه شو بیرته لاندې راو ورځي د سره د بایران هم د مازه بایران هم د مارکیټ نه وباسله نو په سل لیمټ سره دلته سل لیمټ یې ښه د شو په دې کې سل لیمټ وګوره دلته سل لیمټ وها سو کې یو اشاریه درې و درش سلور دوا وو کې سل لیمټ یې ښه دلته سل لیمټ بای سلرانو یې ښه هغه چې پرایس کله به د سایت راځي ورزيږي نو که پرایس د سایت راغی راو ورزي دا وګوره ورزيدل کنه او کچا ډیر پریخي هغه څنګه کړ هغه لمنځه یو دا پرایس پورته شو مثلا هغه فرض کې اسل دومره یې خاله اسل لیمټ دی غواتمن اسل دی ورسره کنه ها سل دومره اسل یې خاله او دومره ټي پی یې خاله وسګورم څنګه شو د مخ کې نه یې خبرتا چې کله قیمت د سایت راشي باید متأخر شي او د محصل شي د مټي پشي ډایرکټ د اسل ډایرکټ نه وه وی خړا به ته قیمت لاند چې کله د اسل وخړا نو بس داخل څه وی ولا اسل خو وخړا او راځه بای انټری وکړه ځکه بریک اوټ شو کنه نو هغه راځي د بای انټری لپاره پلان نیسي چې بای انټری په پلان نیسي هغه نه بعد به قیمت څنګه کیږي نور هم بیا چې کیږي د سره وته بریک اوټ واقع شي understand Yes. any problem No. چشتا ریټست منتظر کیږي داسې Test में बाद في कोच ना تبنا به نه کیږي بیا مرته وته تبر ریټست منتظر شي چې کله ریټست وکي او به مثال بولش کینډل جوړ کی وتا کومه کینډل چې موږ ویلې بس بیا مطلب شي چې مارکیټ نور یعنی بایران اکټ شو کنه هغه د بایران نه خلا کنه دا وګوره به تر ټیټ شو ګوره به ته شي شو انګلفینګ کینډل جوړ شو چې کله انګلفینګ جوړ شو بایران اکټ شوی دي کنه به ته کولای شي چې ها ګوره بریک اوټ شو به تر ټیټ شو ټیټ نه بعد به ته شي جوړ شو انګلفینګ کینډل جوړ شو ګوره سګل تک خل کېږي بیا بس نو ټي پی دو چندا ټاکي یا درې چندا ټاکي دا به شي دا وستا بیا د انټری خبره شي چې ته پر ټیسټ وګورې چې ته وګورې ری ټیسټ وګورې کله کله پاور به زیات وي هیڅ دا کینډل جوړ نه کی هیڅ نه جوړې دا کینډل مثلا کی ډایرکټ کینډل پر خیزي डायरेक्ट दिवस बल केंडल जुड़ेगी बराजी ना सुगरा इस टेस्ट वन कील था इस टेस्ट कहीं ना मसंदा से केंडल जोड़े पावर की भी हाँ पावर की भी बराजी जी बुरा बस तमाम सी ریکارډ څه وخت شوی دا ګوره ریکارډ دلته شوی دا بیخي تا چانس درنه کې د انټری ته بیا څنګه کې ته بیا منتظر پاتې کېږي چې پرایس څنګه شي پرایس به ته د ځای ته راشي ګوره ته باید به ته منتظر پاتې شي چې پرایس څنګه شي د ځای نه به ته دې سایه تراشي وتا به جګره سلن به سل غټ راځي ته مجبور سل د دلان کې دي صحیح ده ته د انټریو کې ته په انټری کوله شي کنه د پروفټ کم یو تاوان زیاتېږي اوس ته انټری ته کوله شي ها انټری دلته کوله شي ته مجبور سل چې د کې دي
کشته نو کچھ نشوه دا وسه کوس زه خیر بهرحال इसका तो एंट्री क्या है ना दी सुन के तो मजबूर इससे दिल तरावड़ी और शायद सा कीमत भी खबर अजीब नहीं है मार्केट सा की मार्केट भी था ज़्यादा अंदर आवाज़ है स्टॉकिंग मार्केट आवाज़ ही की होता है रिटेस्ट लपारा सही था मार्केट शेयर की भी था शायद ज़ाम भी तो रिटेस्ट तरावड़ी मार्केट है ऐसे ज़ाम रिटेस्ट तरावड़ी है यहाँ से राज़ी शायद यार रिटेस्ट रिस्पेक्ट की ज़ूम या डायरेक्ट फिकाउट से भी करता या डायरेक्ट शेशी शायद डायरेक्ट भी तो फिकाउट हाँ इसकी हाँ सकीम बराखीज़ रिटेस्ट भी कहीं ना डायरेक्ट फिकाउट की बेटा या बेतराज़ी ज़ूम रिस्पेक्ट कहीं शे कहीं ज़ूम रिस्पेक्ट कहीं ऐसी बेतराज़ी दा ज़ूम दरता रिस्पेक्ट कहीं चिकला बेतर रिस्पेक्ट को ज़ूम दरता बेआखिर चांस अच्छी भी देंगी बेतदास्ता ते उशिन इंगल्फ या शिन डॉजी दर के आता या बुल्शे दर के ठीक दा खुश भी दासी और शक्ल मस्त बेटा था राउडी स्मार्ट भी लगता शक्ल होता है ज़ूम का दारू करा अंदा मासरा सबको दिन शो दामासा रेजिस्टेंस शो मुताज़िन या मुताज़िन दाबो अखुदा दामासा रेजिस्टेंस शो दा सामासा शेशुला सामासा ठीक दा तो أول من زون انتخابه زون انتخاب شو زون نوست من سنة كوبيا فكاوت من بيا بيا ده إنجيل برا ها شكل تسموه مارتا بيا ده إنجيل ها شكل مخا هنا بغيرته إنجيل بيا نشكل تلاقي إنجيل وكي بيا ها شكل سو مخا مخيجي جيا بلارك تاوانو كي أو يا بدي يسلوه يبي تبروا داش أقول يسل اللي غات رازي كنا يسل زاني يسل اللي غات رازي بيتا تبيتا ठीक है तो मार्केट में किस में पैदा कौन है शू मार्केट कितना शू मार्केट में बे फेकआउट जनरली पर रेंजिंग मार्केट की ज़्यादा कीजिएगी राशि मंग से मार्केट पर रेंजिंग शक्ल को सीगी शक्ल रेंजिंग शक्ल की नहीं व्याख्या तमंग ब्रेकआउट हुए साथ व्याख्या तमंग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुए हाँ व्याख्या तमंग सोए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आप आगे की राशि पे एसएमसी की राशि पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट की राशि आप आईसीटी की मंग से राशि आ गया शक्ल बेमागा दे आईसीटी कंसेप्ट दमंग सरा मिसाल दिल तक स्ट्रक्चर माती है कि भैया ये शक्ल बांधी भी दासी भी दास उमंग से रमा चुका है दास है करना
دا موږ سره شوي او سټرکچر وي دا لکه دا اوس وګوره دا اوس لور لو لور های لور لو لور های جمع لور لو لور های جوړ شي موږ سره نو موږ سره اپ ټرین کېږي په آی سی ټي کې موږ څنګه کوو په آی سی ټي کې موږ هغې ته بیا break of structure وایو اوس دا وګوره دا break of structure کېږي موږ سره دا موږ break out نه وایو دا break of structure وایو دا وګوره دینه ویسه خط کش کول کېږي داسې ګوره د ویکټ کش کول کېږي ډیزاین چې اوس خط کش شي چې وایي ته break of structure وایي ٹھیک ده هغه اصلاحات هم وروسته وایو ته BOS وایي BOS break of structure بیا break of structure ویل کېږي شکل ته بیا ٹھیک شو او چې کنسولټیشن کې راځي مطلب هغه څه یو سپورټ مات کی سپورټ نه اوس بیا موږ ورته break out وایو چې ولا break out واقع شو ځکه ستو سپورټ بار بار راغورځېدلی وي که نه د مقاومت زون نه تېر شي چې کله مقاومت زون نه تېرېږي موږ ورته بیا څه وایو بریک آوټ موږ ورته وایو چې ولا اوس یې بریک آوټ ورکړو یعنې دې ځای نه بار بار پرایس غورځېدلی اوسي که زه اوس وګورم بل ځای ته لاړ شم مثلا دلته راشم كما هذا فيك اوت ده هذا اسمه هذا اسمه ده ما صار ريزيستنس هم شو كنا مو ولا ريزيستنس شو هتلاقي سبورت هم بتلاقي كنا انت بس سبورت ګورم یو ځل دوه ځل درې ډېر زیات غورځېدلی ګورم زوم کوم داسې زه تا وګوره څومره ډېر غورځېدلی ځای نه یو دوه درې دلته وګوره څه شوي دي دلته بریک آوټ شوی ګوره په کوم کینډل باندې کینډل غټ بند شوی که نه فل باډي سره بند شوی ده ګوره دلته اوس بریک آوټ منځته راغلو ټریډران څنګه کوي ټریډران لانګ ټرم لپاره ټریډ کېده هغه ډایرکټ راځي څنګه کوي بای لیمټ دی او بره اسی خو شی وشو بته پرایس ډایرکټ بته ساهده داخل شو دا وګوره فیک آوټ شو کنه وګوره بریک آوټ واقع شو خو کوم ویلټ نه ده بس فیک آوٹ راغی دا اصلا فیک آوٹ دا اول نومې بریک آوٹ خپلای دوم نوم شي کی فیک آوٹ سره ورته چې بیت قیمت رینج ته داخل شي بیت ريزिस्टेंस دراکته شي بیت قیمت بیا څه ورته موږ ته فیک آوٹ ورته وایو چې ته معلومیږي ته ګورم وته بیت قیمت داخل شو زموږ څه شو دا مثلا فیک out show understand yes problem होने ही चाहिए कि fake out और break out push होने break out से कीमत सांग उबासी बरासी उस दाव गुरा हाँ चल तक break out push गुरा तो चीज़ है था क्या ना तो रिस्की की भी गुरा वो तो बेहतर टेस्ट डॉजी जोड़ का कहने बाद इंगल्फिंग रहा है अगर चाहे ट्रिक करी गाड़ प्रॉफिट दे चुका है कहने बाद बेहतर है वो बेहतर पता शो बेहतर या ब्रेक कर दे तो हम सरा ब्रेकआउट शो बेहतर टेस्ट शो प्राइस बरा मंग चल दबे एंट्री का होगा ना
لانګ انټری موږ په دغه ساحه کې کوی د بیا پر اتک کې کوو چې کله راتګ به ته وشي ساحه ته بیا موږ لانګ انټری پلان بیا راتګ وشي او سیګنل ورکی د بلش د بلش کېندل سیګنل ورکی بیا موږ کولای شو چې لانګ انټری وکړو یو دوا یو دا موږ ته بیا خه په اسانۍ باندې یو دوا راکړي یو دوا ون خو بيخي صحیح راکړي موږ ته بیا صحیح دا اوس 1 3 4 د خدای خبر دا لس یو په لس تک څه نه پیګل دا او زیات ده تقریبا 4 اور چارت ده دا ډیر زیات ده شاید یو په نشپه واته وځي دا صحیح ده نه ګوره دا شکل د بریک اوټ او د فیک ان شاء الله پرابلم شته فیک اوټ بس